अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि फ़ी अव्वलि कलामिना व औसति कलामिना व आखिरि कलामिना अल्लाहुम्मा या मुअल्लिम आदम अल्लिमना व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमना व या मुल्हिमल मलाइकति अल्हिमना अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमूल से इबारत हुआ जोर से रहुआ। العام الذي لم يقص عنه شيئا فهو المنزل الحاصل في حق الجن العمل به لا محالة. وعلى هذا قلنا بما قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه السلمان لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق، فإن كلمة ما عامة تتناول جميع ما وجد من السارق، ولتقدير إيجاب السلمان يكون الجزاء والمجموع ولا يجب العمل به بالقياس على الأصل. والدليل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رضي الله عنه إذا قال المولى لجاريته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما غلاما وجارية أخرى لا تعتق سي تعتق not تعتق نبأ أزدي ولا تعتق نبشي أزدوله وأعتق يعتق تعتق سيرتي لکه بیا خو ازدول ضرورت نشته چې نبشي ازدوله بیا خو خپل آزاد شو نو مجهوله سیغه اعتاق باب نه فکر دی معلومه سیغه خاجي واما العام فنوعان د خاص ولا بیان تاسو توشولو اور د خاص حکم درته بیان شو او د خاص درې مثالونه درته بیان شو. اوس درته بیان د عام کوي اور عام تعریف تاسو ته بیان شوی د عام د چاته یی کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد. صدا عام هر هغه لفظ دی چې دا شامل وي یوی مجموعه د افراد ته اور بیا دغه شمول د دی یا بلفظن وی او یا بمانن. هغه د پر مثال خچر ته دغه شمول لفظن وی نو مسلمون اور کدغه شمول مانن وی نو من اور ما. بیا اوس د بیانای چې دغه عام د خپل کور کې بیا په دوا قسمه باندې دی. یو ته یی عام مخصوص البعض اور یو ته یی عام غیر مخصوص البعض. عام مخصوص البعض اور عام غیر مخصوص البعض. عام مخصوص البعض د دی ول تعریف ولی کو عام مخصوص البعض وہ عام ہے. عام مخصوص البعض وہ عام ہے کہ باعتبار وضع کے جن جن افراد پر بولا جاتا ہے اس میں تخصیص کی گئی ہو. اس میں یا بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہو. ان میں سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہو. سنگشوا عام مخصوص البعض وہ عام ہے کہ جن جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہو.
या तखसीस की जाए या तखसीस की गई हो. صحیح شو؟ لکه هغه د پاره مثال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. الله تعالی فرمایي چې الله بیع حلال کړی دی، نو اوس دغه بیع کې تمام بیوعات راغلو، تمام بیوعات چې هغه هر قسمه بیع وی خو چې هغه کې سړی ته نفع ملويږي، بس دغه تمام بیوعات ورکې راغلو. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور بیا مخکې الله تعالی تخصیص ورکې وکړلو وحرم الربا، سود ورنه وبستلو. ګوره سود باندې هم اطلاق ته بیع کیږي کنه، څه نفع دی سړی ته نفع ملويږي. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، الله تعالی بیع حلال کړی دی، بس تمام بیوعات څنګه د لاندې سود هم رسی، خو بیا الله تعالی دغه سود ورنه وبسته. نو عام مخصوص البعض وہ عام ہے کہ باعتبار وضع کے جن جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض کی تخصیص کر دی جائے، بعض کی تخصیص کی جائے. سرنگی تعریف طریقے صحیح شوا. حاجی ادویم عام غیر مخصوص البعض، عام غیر مخصوص البعض وہ عام ہے، بس امق شانتی تعریف تھے. با اعتبار وضع کے جن جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض کی تخصیص نہ کر دی جائے، بعض کی تخصیص نہ کر دی جائے. کمو کمو افراد و باندے دغه عام یلشی نو هغه کې د بعضو تخصیص او نکړل شي. لکه هغه د پر مثال والله بكل شيء عليم، الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی. اوس دې کې خو تخصیص نه دی شوی کنه، سیاره په دې شی باندې عالم نه دی، نه بلکې الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی، تخصیص نه دی شوی. صحیح شو. لکه دې لپاره بل مثال اوس زه ویم کنه، الله د ماته توفیق او توفیق نه مخکې د الله واسم راکړي. زه اوس دغه امیر صاحب ته ویم زکریا مولی صاحب دغه پیسې واخلا اور درجہ ثالث والوں کو 100 روپے دے دو. درجہ ثالث والوں کو 100 روپے دے دو. نو ګوره دا عام غیر مخصوص البعض دی. صحیح شو. یاره درجہ ثالث والے تمام طلبہ کرام مراد ہے، نو دا عام غیر مخصوص البعض دی. اوس خزور ته ویم څه زید عمر بکر کو نہ دینا، زید عمر بکر ته ورکی وارنه کی تاسو نه مینا خلک به خفا شو، خو زید عمر بکر ته ورکی وارنه کی، نو دا عام مخصوص البعض، دا عام مخصوص البعض. صحیح شولا. اوس دی کې عام غیر مخصوص البعض څه کم دی کنه، عام غیر مخصوص البعض څنګه کې تخصیص نوي شوی. نو ګوره دا خاص په شانته دی کنه، خاص کې وحدت دی. ګوره دا څه شي دی، یو ته یو نه یې کده یو غوته ما وچاته کوي، دا څه شي دی؟ نه دا یو لاس دی. دا څه شي دی؟ دی باندې یو اطلاق کیږي کنه، او دی باندې یو اطلاق کیږي، خدا وحدت حقیقی دی. بس دی اجزا شته نه، دا وحدت حقیقی دی. او دی باندې یو اطلاق کیږي، خدا وحدت حکمی دی. وحدت حکمی اسی خدا پنځه دی کنه، خدا څه کله یو ځای کړی دی ما، نو دی باندې یو والی اطلاق کیږي. خدا دې وحدت خو بیا مور کېشتا کنه، اگر که حکمی دی. صحیح شو. اگر که حکمی دی وحدت ورکه بیا مشتا، نو لہذا څه کله دا وحدت کې خاص په شان دی، نو حکمی خاص په شان دی. حکمی هم بیا په چا په شان دی؟ خاص په شان دی. صحیح شولا. دی باندې پوه شو. څه وسم نه پوه نو به څه وکړو. واما العام، هر چې عام فنوعان، دا په دوا قسمه باندې دی. عام یو دغه دو قسمونو نه عام دی، دسه عام خص عنه البعض، څه تخصیص کړل شی وی دغه عام نه البعضو، د بعضو ای بعض الافراد،
وعام اور دویم عام دس عام دے لم یخص عنه شیء څه تخصیص نوی کړل شوی دینا شیء د څه شی ولا صحیح شو یا لم یخص هم یل شي څه خاص شوی نوی عنه د دینا شیء څه شی مجهوله معلومه دوړه یل شي فالعام الذي بس عام الذي هغه عام لم يخص یا لم يخص عنه شيء سدینا تخصیص نوی کړل شوی د یو شی یا تخصیص نوی شوی خاص شوی نوی دینه یو شی فهو بمنزله الخاص یعنی هغه عام غیر مخصوص الباس کم دی دا په من فهو بمنزله الخاص دا په منزله د خاص دی یعنی خاص په شانته دی اے خاص په شانته څه شي کې دی څه شي کې خاص په شانته دی فی حق لزوم العمل به څه شي کې خاص په شانته دی عمل کے لازم ہونے کے حق میں عمل کے لازم ہونے کے حق میں بھی اس عام پر لا محالتا قطعا یقینا قطعی طور پر لا محالتا سمانا اردو کے قطعی طور پر اس عام پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں خاص کے طرح ہے وشولا وعلى هذا قلنا بنا بر دی باندې څه باندې بنا بر ګوره کوزه د تلیکلی ان العام يلزم العمل به قطعا بنا بر دی باندې صدا په منزله د خاص دی اور عمل کول دی باندې قطعا لازم دی نو قلنا مونږ وایو اذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الزمان څکله کټ کړل شي لاس د سارق روسته د هغه نه څه هلاک شوی دی مسروق مال عنده دغه سارق څخه لا يجب عليه الزمان نو نه دی واجب هغه باندې زمان حاجی اوس راشه دغه مسلې باندې ځان پوي کا اور ترتیب سره ځان پوي کا ترتیب سره پویدل خو غواړو کنه خاص سرسری تلل غواړو لکه څنګه زده دي پورې لاړم ها کومونه زړه مو غواړي ها نو اوس راشه مسلې ته فقهي مسله څه شه دي فقهي مسله دا ده اول فقهي مسلې نه مخکې ځان پوي کا چې دغه مال مسروق دغه غلا ولا کمال دی تاسو د غلی ولا مال سره چې ته واسطه نه دی رغلی کنه الله مراما ولا غلی ولا مال تاسو خپل جیب کې مارا راما ولا ها دغه مال مسروق څه کم دی کنه د کې درې صورتونه دي څو صورتونه دي درې صورتونه یو صورت دا دی چې دغه مال مسروق د ستا په جیب کې به موجود وي یو دویم صورت دغه مال مسروق د تا سره هلاک شو د تا سره هلاک شو خو خپل په خپل هلاک شو تا اوس حالات ته مفیو کې اوس موبایل درنه پټ کو ها او رواني لاري کې د نوته غي د ورک شو درنه او دا هلاک شو صحیح شولا دریم صورت استهلاک ته څه شي استهلاک صورت استهلاک دي ته یي چې دغه موبایل الاده ته دینه وستی او دغه موبایل د پټک اوس دغه لاري کې تا دغه موبایل خارج کو دغه پیسې ته اوخوړې دي ته چې استهلاک یا مثلا د خوراک ولا شی د پټکو او دغه خوراک ولا شی ته اوخوړو دي ته استهلاکی هلاک استهلاک باندې پوه شو هلاک د نورک شو ختم شو استهلاک د درې صورتونه دي خاجي اوس راشه مسله دا ده چې اوس سارق سړی ولا حد څه شه دی لاس کټ کول دی لاس پرې کول نو اوس آیا دغه سارق چې دی دغه مال اغلا کړو او دغه مال ورسره هلاک شوی دی او د دی ول لاس کټ کړل شو نو آیا دغه مال مسروق څخه کم هلاک شوی دی دی ول زمان په دغه سارق باندې وی او کا نبوي خو شو په خبره یعنی دغه سارق دغه غال دی دغه کم مال سرقه کړی دی اوس د دی ول لاس کټ کړل شو
نو اوس آیا هغه مال مسروق خو دینه هلاک شوی دی غور سره نشتا نو آیا دی باندې د دی ول زمان به وی او که زمان به نوی صحیح دغه فقہی مسله شو دی کې مسلک ته احناف څه دی مسلک ته احناف ورکدا دی سدی باندې زمان نشتا دی باندې زمان نشتا شوافی حضرات فرمایي سدی باندې زمان شتا دی باندې زمان شتا قطع د ید بعد هم دی باندې زمان شتا صحیح شولا اور مو پنځ باندې زمان نشتا د استهلاک ولکم صورت دا خبره ځان تشواور کې د یو څنګه استهلاک ول صورت کې بعضی احناف او پنځ باندې زمان شتا اور بعضی احناف او پنځ باندې هغه کې هم زمانه نشتا خاجي او بس زمونږه مسلک دالي چې دغه مال مسروق څخه هلاک شوی دی باندې زمانه نشتا موږ د پر دلیل احناف د پر دلیل د قران مجید دغه آیت مبارکه ده فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله اندسي آیت السارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله نو اوس ګوره استدلال په کومه طریقې سره دی الله د سارق ول حد بیان کړی دی فقطعوا ايديهما ستاسو دغه سارق او سارقي ول لاس کټ کو فقطعوا ايديهما جزاء دا به طور جزاء دی سزا دی او سزا څه د واجب نه دی بما کسبا نکال من الله بما دا بدلا دی په سبب د وجه د هغه کار څه کم کار دی کړی دی صحیح شو کم کار څه دی کړی دی باز دی په بدل کې دی د برکت عاده یت دی یعنی څومره کار هم دی کړی دی اور د ټول کار ما عام دی یعنی تمام هغه افراد دغه سارق څه کم په باب د جرم کې دي هغه ټول ورنه مراد دي څه هغه سرقه دي بیا د مال هلاکت دی ورکی اور اندرنګ استهلاک دی ورکی د ټولو ولا سزا هغه څه شي دی فقطعوا ايديهما صحیح ولا دا احناف د پر دلیل دی چې د دې کې کلمات ما راغلي دي اور دغه کلمات ما دا عام دي اور عام غیر مخصوص الباز دي اور حکم د دې داده چې دی باندې عمل کول دا قطعی طریقې سره دا لازم دی واجب دی کمی زیادتنا خالی نو اوس دی باندې مونږه عمل الا کولای شو سکت عادیت هغه صرف د دی ولا سزا وګرځو نه په دی باندې مونږه زمان لازم کو کچرته مونږه په دی باندې زمان لازم کړو سوچ مشتا کچرته مونږه دی باندې زمان لازم کو نو الله خو فرمایي چې د دې ټول جرم ولا سزا قطع عادیت دی او استاد دی ولا سزا څه وګرځوله قطع عادیت جمع زمان قطع عادیت جمع زمان دوا شیزونه د وګرځولو الله ورته یو شیز ګرځول دي تا ورته دوا وګرځولو زیادت راوستو کنه او زیادت د کتاب الله دا جائز نه دی عام د کتاب الله باندې به عمل کول لازم وي چې غیر مخصوص البعض وي نو قطعی طریقې سره دی باندې عمل ال راتل شي صدقه سارق ولا حد هغه صرف د قطع عادیت وګرځيږي نه چې هغه باندې زمان واجب شي اوس راشه شوافی او دلیل ته شوافی دلیل کې هغه قیاس کوي څه شي کوي قیاس هغه دغه مال مسروق صدا هلاک شوی دی کنه یای چې زمان واجب دی په دی باندې لازم دی په دی باندې هغه دا قیاس کوي په غصب باندې څه شي باندې قیاس کوي په غصب باندې هغه یای چې ګوره غاصب سره څکله مال مغصوبه دا هلاک شي هغه باندې زمان شته او کنه شته هغه باندې زمان شته دی نو څکله غاصب باندې د مال مغصوبه ولا زمان شته نو اندرنګ سارق باندې د مال مسروقه ولا هم زمانه شته بدا دا شوافی او دلیل صاحب قیاس کوي قیاس په چا باندې کوي مال مغصوبه یعنی غصب باندې هغه قیاس کوي زمون احناف د طرف نه وته جواب
جواب ورته دادې چې ګوره تا قیاس کړی دی اور موږ سره دلیل هغه عام د کتاب الله دی اور عام د کتاب الله څه کله مقابله راشي د په منزله د خاص دی کله مقابله راشي قیاس سره اندرنګ خبره واحد سره بیا قاعده ثابته څه شي دی کچرته عمل کول هغه ممکن وو جمع او تطبیق په صورت کې جمع او تطبیق ممکن وو نو بیا خو جمع تطبیق وکړل شي که جمع او تطبیق ممکن نو نو قیاس اور خبر واحد به پرېږدول شي اور عام د کتاب الله باندې به عمل کول شي او د دې کې جمع او تطبیق دا ممکن نه دی کنه صحیح شو ځکه هغه دې کې سزا یو مقرره کړي د دې کې څوس قیاس د وادینه ته دغه زمان هم لازمه نو دا خو دوا شو الله یو شی لازم کړي ته ور باندې دوا لازمه صحیح شو اور بل دا خو جواب شو مونږ سره یو مرجح هغه حدیث مبارکه هم دی حدیث مبارکه ځان سره ولي کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا غرم علی السارق لا غرم علی السارق توان نشتا په غله باندې بعد ما قطعت يمينه بعد ما قطعت يمينه روسته د هغه نه چې د هغه لاس کټ کړل شي لا غرم على السارق توان نشته په سارق باندې بعد ما قطعت يمينه وشولا اوس کتاب ته ګورو وعلى هذا قلنا بنا بردی باندې مونږ یو اذا قطعت کله کټ کړل شي ید السارق لاس السارق بعد ما هلك المسروق روسته د هغه نه څه هلاک شوی دی مسروق یعنی مال مسروق عنده دغه سارق څخه لا يجب عليه زمان نو نه دی واجب په دی باندې زمان ولی نه دی واجب ګوره لأن القطع ذکر دغه قطع د ید کوم دی جزاء ای عقوبت دا عقوبت د سزا دی د څه شي سزا دی لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق لأن القطع جزاء جميع ما دا بدلا د ټول هغه سیز دی هغه جرم دی اکتسبه السارق څه هغه جرم کسب کړی دی سارق هغه جرم کړی دی چا سارق جزاء جميع ما اکتسبه السارق اوس دلیل درته بیانې دی باندې چې دا ټول د ما اکتسبه السارق جزاء څنګه دي دغه قطع دی یاد ځکه دلیل داري فإن کلمه ما ځکه کلمه د ما کومه دي عامه د عامه دي يتناول د شامل دي جميع ما شامل دي کلمه د ما ضمیر چاته راځي دي يتناولو کې کلمه ما ها جميع ما طول هغه وجد څه موجود شوه دی هغه عمل من السارق د سارق نه څنګه څه شدي من السرقه ولا هلاك زناقت لګنی کنه ها وبتقدير ایجاب الزمان زمان کو واجب کرنے کے فرض کرنے پر دسی وسولی کو شابه وبتقدير ایجاب الزمان زمان کو واجب کرنے کی فرض کرنے پر یکون الجزاء ہوگا جزا هو المجموع مجموعہ نوی بجزا څه شي مجموعہ مجموعہ د څه شي من القطع والزمان للقطع وحده نه قطع ځانتا بیا به مجموعہ وګرځيږي کومه زمان واجب کو وبتقدير ایجاب الزمان زمان کو واجب کرنے زمان کو واجب کرنے کے فرض کرنے پر فرض کر لینے پر یکون الجزاء ہوگا جزا هو المجموع مجموعہ مجموعہ پھر اس کی جزا ہوگی اگر مجموعہ سے شدی قطع دیت اور زمان نہ قطع جانتا نو ولا یترک العمل نبشی پرګ دول عمل به پدغ عام باندې به هی ضمیر چاته راځي دی عام بالقياس په قياس سره
علی الغصب په غصب باندې قیاس سره به عمل نشي پرېږدولای. او د دلیل بیانای صدقه کلمات ما د عام دي ولی عام دي دا سره دلیل څه شه دي کلمات ما ته عام ګرځي. نو امام محمد رحمت الله علیه قول د تبینی او سوال د پیداویږي چې امام محمد رحمت الله علیه هغه خو صرف زمونږ احناف امام دی نو د شوافیو امام خو نه دی کنه. نو اوس دغه دلیل خو ته مو خپل کې یو بل ته بیانول شو شوافی خو ته نه شو بیانول هغه ته خو خپل امام خبره نقل کا. سوال ته مو سوچته اعتراض دا وردیږي چې ته خو د امام محمد رحمت الله علیه قول دلیل په تور باندې بیانای چې دغه کلمات ما د عام دي. نو دا خو امام محمد رحمت الله خپل امام دی مونږ خو دسي امام ولا بیان کا ته هغه په مونږ باندې هم مسلم دا حنفي دی مونږ خو شوافی یو. نو هغه جواب ته دا وکي چې امام محمد رحمت الله علیه قول د ځکه بیانای دلیل په تور باندې چې امام محمد رحمت الله علیه څنګه هغه د فقه ولا امامو نو اندرنګ هغه د لغت ولا هم امامو څنګه هغه د فقه امامو نو اندرنګ هغه د لغات ولا هم امامو او لغاتو کې د هغه امامت هغه ټولو په نسبت مسلم د لغات ولا امامت د هغه ولا هغه په ټولو نسبت باندې څه شو مسلم هغه شوافی هم منل چې دا د لغات ولا امام دی. نو چې کله لغات او امام دی هغه په نسبت باندې کلمات ما د عام دی کوئی شي په خبره. والدلیل دلیل اعلی په دې باندې ان کلمت ما څه کلمات ما څه کومه دی عامه د عام دی ما هغه دی دلیل ذکره څه ذکر کړی دی دلاره محمد رحمه الله تعالی اذا قال يلدي كلوي المولى مولا شاتوي لجاريته بنز خپلتا ان كان ما في بطنك کچرت وی ما حقص ور ما حقص وی في بطنك استا په خېټه کې غلامن صدا یو الک وی نر الک فانت حره متآزاده فولدت پس دغه وینځي وځي ګول غلامن یو الک وجاریه او یو وینځه یعنی یو ماشوم اور یوا ماشومه وای چې ګوله نو لا تعتقو نو دا بنه ازدی ولی بنه ازدی کی ګورا سدیلی څه ان کان ما فی بطن کی غلام هغه څه ته په خېټه کې کوم څه شي دی ټول څه حچرته دا یو نر الکی نو فان کی حرت متعزاده اوس دغه ټول څه د یو الکی یا یو الک یوا جنید ها یو الک یو جنې دی کنه یو غلام یو وینځه دی کنه نا ټوله مجموعه خو یو الک نه دی کنه ها نو څه کله یو الک نه دی نو هغه په نسبت دا وینځه به آزاده نه وي صحیح شو.